په مخ د ځمکې که جنت غواړي په مخ د ځمکې که جنت غواړي افغانستان دی که فکر وکړي په مخ د ځمکې که جنت غواړي افغانستان دی که فکر وکړي او د هستۍ واړه مرکزي توکې همدا انسان دی که فکر وکړي د غزل مازیګر خپرونه له کریم الله اتل سره. چې قدم اخلم او زمه را یادېږي ای د ګل غوندې صنمه را یادېږي چې قدم اخلم او زمه را یادېږي ای د ګل غوندې صنمه را یادېږي بې له تا مې پېښور کې زړه راتنګ دی نور دروړم له تورخمه را یادېږي مجبوري ده د زړه سره درتلی نشم ګنې خدای شته چې ښه سمه را یادېږي تصور دی لکه سیوری راپسې دی نیازلي چې چرته زما را یادېږي. سلامونه احترامات مې قبول کړئ درنو دوستانو. کریم الله تل یم او تاسو له مامون ټي وي چینل څخه د غزل مازدیګر خپرونه ګورئ. د غزل مازدیګر په نننۍ خپرونه کې مو زموږ سره خوږژبی شاعر او لیکوال استاد نیازعلي خاکسار صاحب میلمه دی. استاد خاکسار صاحب تاسو ته هرکلی او ستړي مه شئ په خیر راغلی ستړي مه شئ. زیاته مننه. پیل کې زه هم ټولو کتونکو ته سلامونه وړاندې کوم او بیا تاسو نه هم مننه کوم. ستاسو د ټول ټیم نه ډېره زیاته مننه. خوشحاله اوسئ. خاکسار صاحب له تاسو نړۍ مننه. په دې وخت کې به راته یو غزل وړاندې کړئ چې تر څو زموږ مینوال هم تاسو له کلامونو برخمن شي او ترنې پرې خوړو شي. بالکل غزل به تاسو سره شریک کړم. غزل مطلب عرض ده چې ډېر چې خفه شم خپل ارمان سره خبرې کوم په تصور کې د جانان سره خبرې کوم او ستا تګ نه وروسته نور ښه شوی یم بس دومره ده چې په لار روان یم د ځان سره چې سکه ورور سره یو کور کې په دیوال جوړ نه یم په کومه خوله به د جهان سره خبرې کوم او چې ځمکه څومره محترمه ده دا نه پوهېږم خو لا خوشحال یم چې اسمان سره خبرې کوم او څوک چې په عدم تشدد قانع کړم خوښه هومره شم لکه چې خپله بادشاه خان سره خبرې کوم او بنیادم ښه ډېر دی خو دا که چېرته یو نیم کس وي چې ویاړ پرې وکړي چې انسان سره خبرې کوم او زما د ژوند واړه حساب کتاب هم دلته پروت دی سحر ماښام د خپل ګریوان سره خبرې کوم دومره پوهېږم چې زه په هېڅ هم نه پوهېږم که څه هم وخت ناوخت خپل توان سره خبرې کوم او چې زړه مې تنګ شي نو د کلي لیوني راټول کړم واړه هغلو د جهان سره خبرې کوم او بیا که دریاد شوم او خامخا مې خواله راتلې زه نیازعلي به بیابان سره خبرې کوم. مننه خاکسار صاحب له کلام نوم. خاکسار صاحب یو پوښتنه زموږ په ذهن کې را پیدا کېږي چې څومره وخت کېږي چې شاعرۍ ته مو مخه کړې ده؟ دا خو داسې وه چې کله زه په 9م صنف کې وم نو زما خیال دی چې میلادي 1999 کال و. په هغه وخت کې به چې زموږ په نصاب کې کوم ښه شعر راتله خصوصا په پښتو کې نو هغه به زما ډېر زیات خوښېده. نو د سکول وخت او مینه مو وه شعر او ادب سره. بیا همداسې دا سلسله روانه وه ښه شعرونو پسې به زه ګرځېدم. د خاطر افریدي کلیات بیا چاپ شو په 2000 کې غالبا چې
د پېښور پوهنتون نه، نو هغه زما لاسته راغی. کله چې دغه کلیات ما ولوستو نو دغه جذبه او مینه زما نوره هم سیوا شوه. تقریبا چې د 2000 نه رادې پله اوس 2020 روان دی، زیاتو کم 20 کاله وشو چې زه شعر لیکم. خاکسار صاحب څومره کتابونه مو چاپ شوي او لومړنۍ شعري ټولګه مو کومه؟ اسو په ما خبره وکړه چې زه د ډېر وخت نه شعر لیکم او تر اوسه پورې زما د شعرونو یوه ټولګه چاپ شوې ده 2011 تقریبا چې 9 کاله مخکې. ډېر یم بېقراره خوب کې مه راځه. د دې نه وروسته د یو کتاب مواد ما سره نور هم برابرېږي چې په خپل وخت ته انشاءالله که ژوند باقي و مینوالو سره شریکوم، چاپ کوو به یې. او د دې ترڅنګ لږ ډېر په نثر باندې هم کار کوم. یو ناول مې هم لیکلی دی، دا دنیا همداسې ده. او په شعر په دنیا کې مې یو کتاب چاپ شوی دی، ډېر یم بېقراره خوب کې مه راځه. ډېر ښه دی. په کوزه پښتونخوا کې مو ډېر وخت تېر کړی دی، اوس دلته مو ادبي فعالیتونه څنګه روان دي؟ بالکل په کوزه پښتونخوا کې په خیبر پښتو ادبي جرګه کې ما په ځینو عهدو باندې ملګرو سره ادبي فعالیت کړي دي. 12 کاله موږ هلته وخت تېر کړی دی. او بیا دلته په 2014 کې چې خپل هیواد ته راستانه شو نو په خپل کلي کې رودات کې شایکوټ پښتو ادبي جرګه مو ملګرو سره فعاله کړه او دغه کې ادبي فعالیت کوو، ځوانان روزو، تشویقوي. په 15 ورځو کې موږ یوه ناسته کوو، تنقیدي اجلاسونه کوو او د وخت او موقع حالاتو په مناسبت سره وړې غټې مشاعرې هم کوو او ځوانانو ته ادبي لیکچرونه هم وړاندې کوو. ډېر ښه دی. زه خاکسار صاحب پوښتنې هم وشولې، وروستی کلام در څخه اورو، دا چې زموږ مینوال ته به تاسو وړاندې کوئ. بالکل غزل به زه تاسو سره شریک کړم. او د غزل مطلب عرض ده چې ژوند امتحان دی که فکر وکړې. ژوند امتحان دی که فکر وکړې، ګران دی اسان دی که فکر وکړې. او څه ځمکه ډکه ده له حکمته، څه ځمکه ډکه ده له حکمته او څه راز اسمان دی که فکر وکړې. او وخت دې تېرېږي بس پښتونه، وخت دې تېرېږي بس پښتونه، دا لوی تاوان دی که فکر وکړې. او آن په آن نور یې نوی ظهور کړي، آن په آن نور یې نوی ظهور کړي، د قدرت شان دی که فکر وکړې. او څه شی د ستوري دی ډېر ولاړ خو، څه شی د ستوري دی ډېر ولاړ خو، یو نیم روان دی که فکر وکړې. څه شی د ستوري دی ډېر ولاړ خو، یو نیم روان دی که فکر وکړې. او غوږ چې نږدې مو یو تر بل نه کړو، غوږ چې نږدې مو یو تر بل نه کړو، هر څوک په ځان دی که فکر وکړې. او په مخ د ځمکې که جنت غواړې، په مخ د ځمکې که جنت غواړې، افغانستان دی که فکر وکړې. په مخ د ځمکې که جنت غواړې، افغانستان دی که فکر وکړې. او د هستۍ واړه مرکزي توکې، د هستۍ واړه مرکزي توکې همدا انسان دی که فکر وکړې. د هستۍ واړه مرکزي توکې همدا انسان دی که فکر وکړې. او ټوله خبرې نیازلي کان دي، ټوله خبرې نیازلي کان دي، د وخت لقمان دی که فکر وکړې. ډېره مننه. له راتګ مو دا چې موږ ته وخت راکړی. دا ول مامون ټي وي چینل څخه د غزل مازدیګر خپرونه چې ما کریم الله تل ته وړاندې کړله. تر بلې خپرونې زه له تاسو اجازت غواړم، تر بیا ښې.